خدای یو دی زه د ډېر وخت نه په دې لټه وم او دا به مې فکر کاوه او دا به مې زړه کې خبره مضمون کې راتله چې د پښتونخوا خو ډېر صفتونه کېږي او کېږي ځکه چې د صفت لایق خاوره ده خو د لوړ د درز د راکاږه د اوها بیا د دې د ښایست د دې لکه د شینوالي او د راغونو او د غرونو او د سیندونو او د دې او د دې نو حق دی چې وکړي خو لکه په نړۍ کې که موږ وګورو که نه یو قام په نړۍ کې په پلازو په ځمکو او په اوه او راکاږه او په اس بېډبه څیزونه نه یادېږي دا شتمني ده خو د خپلو خلکو د بهر په خلکو څه ستا زما ستا 50,000 جیبه ځمکه شو نو په دې خو ما تا له قام بهر قامونو عزت او درناوی خو نه راکوي که نه قام هغه یي چې د ده سره د کلتور بڼه ډېره ښکلي لکه تاسو نن ولې عراق څه دي په عراق کې نن سبا خو د هغو سره چې کوم کلتور دی پخوانی هغو چې په علم او په فن کې او په فنون کې څونه بخښنه نړۍ ته کړې ده نو داسې مصر والا داسې چین والا داسې دا نور ملکونه نو هغه په هغه خپل یا لکه زموږ د پښتنو وطن والا نو موږ دې خلکو یوازې ګنداره له زور ورکړی دی ټیک ده چې ګنداره ده په سوونو پیرودو د صفت وړ کلچر دی او خاوره وه او بیا ده د خیره نن یې هم په ډېر شلیش باندې هغه ټوله ګنداره فن یا ارټ خور دی خو لکه انسان چې څونه ترقي کړی ښکلي ښکلي خلکو په ښکلي کتابونه لیکلي دي څوک وایي چې د انسان دا بری و چې کروندی شروع کړه څوک وایي چې میشتۍ شروع کړه په ځمکه باندې ګډ بانه او ګرځنده ژوند یې پرېښود څوک وایي چې اور یې پیدا کړه څوک وایي چې پایه یې پیدا کړه ټول په خپل ځای د صفت وړ دي او موږ دغه خلکو ته چې چا دا ریسرچ یا لټنه ونه کړې ده موږ یې مننه نه کوو خو زما په نظر باندې چې لیک لوست داسې یو شی دی چې دې د ټولې نړۍ د انسانانو د تېر دور کیسه ریکارډ کړه محفوظه یې کړه نن موږ په کور کې په خپل کټ کې پراته د نغري په غاړه باندې ناز د ثابتې نړۍ د خلکو تاریخ کلتور ژوند ځواک معلومولی شو د څه په وجه د لیک لوست په وجه که دا لیک لوست نه دی موږ د هغه خپل مذهب نه به هم نه خبرېږو ځکه خو خدای په قرآن کې پیغمبر علیه السلام په خپلو حدیثو کې د نړۍ نورو پوهانو ټولو په لیک او زور ورکړی دی او یو قام سوچه او پاک هغه ګڼلی شي چې د هغه سره لیک لوست وي د دغه لیک لوست په پوړو باندې هغه بیا ساینس ته ټکنالوژي ته میډیا ته انوینشن ته ډسکوري ته دې ته لاړ شي د بني ادمو ژوند له ښکلا او ځلا هم ورکړي او اسانتیا هم ورکړي خو زما بل مقصد لکه دا کیسه ورسره هم وه پړه مې تلوسه هم وه چېرې خامخا به پې څوک ولیکي خدای رحم دی د پښتنو دنیا او د پښتنو نړۍ د عالمانو فاضلانو سکالرانو او د مینې د خلکو ډکه ده دا نه موږ نه وایو دا شړه نه ده دا چېرته شړه ده موږ خو دې جنګونو خراب کړو که نه په موږ کې هغه خلک شته چې هغه د انګرېز پلار د هغو په مخ کې خوله نه شي وادولی خو دې طرف ته څوک رانغی په هر ملک کې دا شوې ده چې دلته هلکه لیک لوست څنګه پیدا شو مخکې څنګه لاړ شو کم خطونه پکې وو کمې ژبې پکې وې د لیک طریقه یې څه وه ما ته لا یو سوال په دې کې چې زما په دې فن کې ډېر شوق دی پوهېږم پرې نه خو کتابونه یې جمع کوم او ډېر مخوښ دی لا په دې نه یم پوه چې انسان د څه شي نه متاثره شو چې ده د پړه کې راغله چې لیک یې کوه ځینې خلک خو وایي چې د مندرو حساب کتاب ډېر و د هغې شکرانې او آمدني به راتله د هغې د لیکلو ضرورت و څوک وایي د تجارت ښکلې خبرې کوي خو لکه زه یم چې د الف د څه نه واغسته بې د څه نه وه څه شی ولیدو او بیا دا خلک متفق کېده چې هلکه دې ته به الف وایي دې ته به بې وایي ځکه په دې کې څه شکلونو والا لا جلاول شوې ده چې هغې ته هیروګلاف یا پیروګلاف ویلی شي چې هغه شی به یې جوړاوه لکه چنچنه وه نو د چنچنې په تصویر به یې جوړاوه بندي ادمانو د هغه
خو بیا په دې کې دا فرق نه کېده لکه دا بندېدم خو ته دی جاړي دی په غم کې دی وږی دی مور دی څه غواړي دی څه وکیدار که دی څه شی دی بیا هغې د دونه شکلونه او دونه اندامونه جوړولو چې په زرګونو ته خبره ورسېده هغه بیا زده کولی نه شو هر چا نه شو زده کولی بیا د انسان کوشش انسان خو د بلا بچی دی ضرور کوشش کوو بیا تا تصویرونه لیکو نه پونیټیک یو شی راویست پونیټیک چې څنګه د خولې نه غږ وځي نه هغه شان په وړه غږ او لفظ او ټکي ورته مونږ وایو که څه ورته وایو دا به ورته جوړو چې د هغې سره لیک لوست اسان شو بهرحال دا خو د هغه خلکو هغه زما هغه ګیلې دي چې چا پې ښه کتاب دا نه ده چې چا لاس نه یې وروړی د لوی نغري افغانستان کې هغه عالمان تېر شوي دي او اوس پکې هم شته بیا په هغو کې کوزاد استاد او حبیبي صاحب او رشاد صاحب او رشتین بابا او خادم بابا او ګل محمد مومن صاحب داسې لکه لوی لوی بلاګانې دي پکې په من کې دلته ډاکټر داني والا د پنجاب لاهور سپرمن ډار والا یا دلته زموږ سره اوس نن سبا په دې خپل یونیورسټۍ کې ډاکټر نسیم والا یا په تېرو کې لکه سارایي صاحب او دا یو لوی عالم نوم به رانه چې خو خیر که نه هغه په دې هندوشاهي باندې ډېر زیات کار کړی دی ډېر لوی عالم دی لا ژوندی دی خدای دې نور پکې سواتي صاحب پلانې صاحب زه کو نومونه علم څه وپاتې چې بیا به راته خلق کارېږي بلا شی دی او نسیم صاحب خو ترکه کار ورلی او الحمدلله چې لا زلمی دی موږ به یې په زلمو کې واچو او لګیا د شپه ورځ غریب په ځان یو کړي خو لکه زما مطلب دا و چې په جمع یو کتاب داسې راووتی چې هغه موږ وایو چې د عینه د زړه پورې چې هلکه د پښتونخوا خاورې ته دا لیک لوست ولې راغی ځکه زه یو خبره کوم په څه وخت کې هغې ته به بیا وروسته بیا راشم چې ترتیب یې وي خو لکه له موږ سره دا علم او پند دومره زیات و دومره مونږ مشهور وو دومره په در زمونږ مناپلي یا اجارهداري وه چې د جنوبي ایشیا او د وسطي ایشیا بل هغه روس غاړې ته تاجکستان او دې غاړې ته هغه خلکو مالدارو به خپل بچي دلته رالېږل چې تعلیم حاصل کړي د هغې یو سوات سنټر و یوه ثوابی ټکسلا دی سنټر وې نو مالداره خلک کو چې به بچي راوستو نو هغو به استادانو له روپۍ ورکړي او دلته به هغو ځان له نوکران به ورسره وو هغو به ځان له د پخلي بندوبست کاوه او اوسېدل به ماړه خلک وو خو په هغې کې به چې د غریبانانو بچي رالو نو هغو سره خو به پیسې نه وي خو شوق یو د هغې شوق سره دا چلو چې هغو به یاده وکړه چې دی به د استاد په کور کې هم کار کوي په پټو کې یا که څاروي یا دا وخت چې څه کاري دا به استادانو له کوي نو دا شاګردان به د استادانو سره په کور کې اوسېدو دلته دا علم او فن دومره زیات شو چې دلته د شپېتو علومو او تربیت او زده کړه کېدی شوه جدا لکه نن چې خلکو چې فیکولټي ده او فوکلټي ده او شعبه ده او اداره ده نو دا له ادارې زموږ سره تر شپېتو پورې وې چې په یې کې د سپاهګرۍ ځان له استادانو ځان له هلکان جوړول د طب ډاکټري ځان له د دنیا د جغرافیا ځان له د تاریخ ځان له د کسب جدا و د غشي ویشتو جدا و د دې جدا و د دې تر دې پورې چې واړه به په طب کې پوه کړو او پوه به شي چې دا اوس پوره دي 4 کاله 15 کاله چې د هغو هغه کورسونه وو نو بیا به هغه وخت کې ګولۍ مولۍ او دا نوې ټکنالوژي خو نه وه ټول په بوټو باندې هربل میډیسن چې ورته وایي هغه چلېدو نو دا واړه به بیا د 3 او د 6 میاشتو لپاره د مابڼ غر ته د علم غر ته به دا واړه د بوټو د پېژندو لپاره د زیړو د پاڼو د ګلونو د پټونو د دې لپاره راوستو او دا ټرینینګونه یا دا پوهه به ورله په دې غرونو کې ورکول عملي طور چې دا بوټی دی دې د ګېډې زړ لخه دی دې سترګو لخه دی د غوږونو لخه دی زیړی دا کار کوي څانګه دا کار کوي ګلونه دا کار کوي او په هغه وخت کې که موږ کتابونه وګورو بیا خالص د چیني زایرینو
چې هغه دلته د علم په تلاش او د کتابونو په تلاش او د غوره خپل مذهبي څیزونو په تلاش راغلي دي تاسو د هغو کتابونه وګورئ مال خو جړا راشي چې په دې ملک د اګریکلچر محکمه شته او د جیالو شته او د جغرافیا شته او د دې شته او د باټني شته هغې چې زما د سوات د خاورې د زعفرانو هغو چې د دې د برج د ونو د زیړو د بوټو د ګلونو د مرغو د اوبو کومه نقشه راښکلې ده په ایمان درته یم که موږ ورته نن شل قسم معلوم شو هغه نشو او د هغو د لیدو حال لیدلي دي او ویلي دي او لیکلي دي نو دغه خلک چې دلته راته نو ګنداره دونه مشهوره شوه چې ځینې خلک خو وایي چې لکه دا د وړۍ دپاره مشهوره وه څوک وایي دا د یوې قبیلې په نوم وه څوک وایي دا د یو غټې قبیلې د شهزادګانو د مور نوم و ډېرې خبرې کوي ټولې منو څوک د ګډو وړۍ ډېره مشهوره وه خو زما په نظ باندې زه چې دا ګند یې اخیستی دی د خوشبوی نه نو زه دې له غوره والی ورکوم او دغه خوشبو د نور څه نه وه د ونو بوټو یا د اصیلو تیرو او د عطرو پولیلو نه وه دا د علم خوشبو او د علم په خوشبو باندې دې ګنداره ته ګنداره ویلی شي لکه زموږ ځینې ملګري د سوات اودیانه معنا هم غلطه کوي چې پارک او باغ ټیک ده نن هم د خیره پارک دی او باغ دی خو دلته چې د بود بد کم علم خور و هغه خوشبو ته د هندوستان خلکو پارک او اودیانه او اوجیانه او اوجینه دا ویلي دي پوهېږې به چېرته په بله پیره په اودیانه او په ګنداره به جدا باز وکړو چې دا څه شی دی ولې ورته وایي به هر حال خبره به خپل مطلب را راولو نو اوس موږ خو دا ووایو چې په نړۍ کې او زموږ سره بیا دونه علوم او فنون دي چې ثابته دنیا تر دې پورې زلمیا چې وایي یو سړی روان و د چا نه یې تپوس وکړو چې ماما ګندارې ته ځم ګندارې دا لار کومه یوه ده دا د کتابي ګوره په یو شی پکې د خلکو ملګرو ته دغه که دا ټاپک یا دا شی ورته نوی ښکارېږي که په دې باندې زما ملګري زما نه کومه نمونه سوال کوي که ما کتاب خوی شو لیکونکی مې خوی شو د چاپ ځای مې خوی شو صفا او مخ او دا لب جب مې خوی شو نو زما دا خبرې به ما صحیح کړي او د کتاب د منځه به مې کړي که ما دا نشو خوی نه ما په بوسو کې اوبه بولې ملګرو یقین پرې نه کوئ ستاسو وخت مې پرې هم خراب کړو خپل مې پرې هم خراب کړو خبر هغه ښایي چې ستا سره بیلګۍ ستا سره ثبوت وي ستا سره ریفرنس وي او ستا سره حواله چې څوک هم دا شوق لري نو هغه انګریزي کې چې و چې موسټ ویلکم په پښتو کې و چې هر کله راشه کتاب ورکولی شو خوی شو هر څه چې کوي کولی شو ښه نو ته ووایه وروره چې زما خاوره دیاد له لاره شي چې د سریقول سنټرل ایشیا باچا راځي دلته د مار زمې زده کوي د پیریانو ټوټکي زده کوي باچا هلته د خلکو نه تنګ د جادوګرو او د دې نه او د دې نه څوک راځي د بیم چلي زده کوي څوک راځي د ګوړې د ګاڼۍ چلي زده کوي چینیان بیا خاص د ګوړې ګاڼۍ پسې راغلي چې موږ له دا شی راکوي بیا وروره څوک د بوتانو جوړولو دپاره څوک د هغه مصریانو او سنګتراشانو د لیدو او د بوو دپاره چې چین او تبت او جاپان او کوریا ترې ډک کړي څوک د طب علم له راځي څوک د غشي ویشتو څوک د ملیټرۍ دپاره څوک د شهسوارۍ دپاره څلور شپېته علوم دي کتابونو کې ټول الله رحم دی چې موجود دي نو وروره چې زما دونه کاله دی او هغه وخت هغه سبق باندې به بیا هم چېرته وګڼېږو اصل چې خبر رانه اوږده شي وایي دا به په دې کورونو کې د استادانو هم ښوونه کوله لکه موږ چې د مولوي صاحب د زنانه لیږو او واړه لیږو چې د مولوي صاحب نه په کور کې